هره ګړۍ د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه تازه او کره خبرونه وڅارئ. له امنیتي او سیاسي بدلون نیولې تر ټولنیزو، کلتوري او اقتصادي مسایلو پورې موږ یې بې پرې او متوازن تر تاسو رسوو. هره ګړۍ له کندوز راډیو څخه. سلامونه او وخت مو بخیر. پام راړوم د کندوز راډیو د دې ساعت مهمو وروستۍ خبرونو ته. نن چهارشنبه د تلې 23مه نیټه ده چې د 2015 کال د اکتوبر له 15مې نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه عبدالجلیل احساس وړاندې کوم. خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. د سپین بولدک پر پوله له پاکستاني ځواکونو سره سخته نښته شوې. د افغانستان او ترکمنستان چارواکو د تورغونډۍ بندر د پراختیا چارو څخه لیدنه وکړه. افغانستان بنګلادیش ته په 500 ورځې لوبلړۍ کې 3-0 ماته ورکړه. او پاکستان حکومت په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو کمپونه وتړل. اوس هم بشپړ خبرونه. د سپین بولدک پر پوله له پاکستاني ځواکونو سره سخته نښته شوې. د سپین بولدک ولسوالۍ د اطلاعاتو امیر علي محمد حقمل رسنۍ ته ویلي چې له پاکستاني لوري سره نن سهار شاوخوا 4:30 بجې سخته جګړه پیل شوې چې پکې او درنې وسلې دواړه کارول کیږي. تر دا مهاله د اوښتې زیان په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي، خو پر ملکي کورونو د پاکستان د توپچي بریدونو له امله د یادې سیمې ګڼ شمېر خلکو د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د افغانستان او ترکمنستان چارواکو د تورغونډۍ بندر د پراختیا چارو څخه لیدنه وکړه. د ټولګټو چارو وزارت د اوسپنې پټلۍ مرستیال محمد اسحاق صاحبزاده او د ترکمنستان د اوسپنې پټلۍ وزیر محمد اکمادوف د تورغونډۍ بندر له پراختیا چارو او د اوسپنې پټلۍ له پرمختګو څخه لیدنه کړې ده. صاحبزاده تورغونډۍ بندر د افغانستان او منځنۍ اسیا ترمنځ یو مهم اقتصادي دهلیز بللی چې د سیمې هیوادونه له سویلي او سویل ختیځ اسیا له بازارونو سره نښلوي. نوموړي زیاته کړې چې وزارت د بندر د زیربناو د پراختیا، د بارولو د ظرفیت د لوړولو او د اوسپنې پټلۍ د نړیوالو معیارونو د پوره کولو لپاره جدي هڅې کوي. افغانستان بنګلادیش ته په 500 ورځو لوبلړۍ کې 3-0 ماته ورکړه. د افغانستان او بنګلادیش کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ د 3 ورځنۍ لوبو لړۍ د افغان لوبډلې په پرله پسې بریاو پای ته ورسېده. په دریمه لوبه کې افغان لوبډلې د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره سیالې لوبډلې ته 294 منډو هدف ورکړل. په ځواب کې بنګلادیشي لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره یوازې 3 منډې جوړې کړې او لوبه یې د 200 منډو په ستر توپیر بایلوده. تر دې وړاندې بنګلادیش افغانستان ته د 3 ورځو لوبو په لړۍ کې ورته ماته ورکړې وه. د یادولو وړ ده چې افغان کرکټ ملي لوبډله به د روانې اکتوبر میاشتې په 20مه نیټه له زیمبابوې لوبډلې سره د یوازینۍ ټیسټ لوبو په شمول 3 ورځې لوبو لړۍ پیل کړي. او وروستی خبر دا چې پاکستان حکومت په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو کمپونه وتړل. د راپورونو له مخې د پاکستان حکومت امر کړی چې په خیبر پښتونخوا ایالت کې د افغان کډوالو ټول کمپونه باید په بیړني ډول وتړل شي. سرچینو ویلي چې د دې پریکړې له مخې په کمپونو کې میشت افغان کډوال اړ شوي چې پاکستان پرېږدي او خپل هیواد ته ستانه شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د افغان کډوالو هغه پنغوالي چې په دیره اسماعیل خان، تانګ، لکي مروت، بنو، مونسهره، چارسدي او مالکان سیمو کې جوړ شوي وو اوس تړل شوي دي. دا د دې مهال مهمو وروستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه. لوی الله مل شه.